خبر په ننګرهار کې د خرما حاصلات ډیر شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو هرکلی کوم. په ننګرهار ولایت کې د خرما حاصلات ډیر شوي دي. د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست مسؤل وایي چې دوی څېړنې ښیي چې یاد ولایت په کانال کې په سږ کال د خرما حاصلات څه باندې 100 ټنو ته رسیدل لوړ شوي دي. د ننګرهار د کانال ریاست په څېړنې خبرپاڼه کې راغلي چې سږ کال د ولایت د کانال کې د خرما له 40 جریبه روزل شوي بڼ څخه یې 100 ټنه خرما ترلاسه کړې او نور ولایتو ته صادر کړې ده. د تیر کال د ننګرهار له کانال څخه 14 ټنو خرما ترلاسه شوې، خو د ننګرهار کانال ریاست سږ کال د حاصلاتو د ډېرېدو لامل په معیاري کرنیزو لارو چارو بڼونو روزل بولي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.